څپېړې د وختونو تېروم په مخ کې ځم څپېړې د وختونو تېروم په مخ کې ځم حالاتو سره مټ په مټ وهم په مخ کې ځم او بې ننګه زمانه کې ما ضمیر ژوندی ساتلی بې ننګه زمانه کې ما ضمیر ژوندی ساتلی تور نه ګڼم سپین تورې ګڼم په مخ کې ځم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو خلیل الرحمن افریدی یو ځل تاسو ته بیا په ادبي نشست کې د انګار ټي وي په شیشه باندې مخاطب یو کتونکو مونږ چې کله د ادبي نشست د لړۍ شروع کوله نو زموږ خواهش و چې د آغاز مونږ د ډاکټر منظور افریدي صاحب سره وکړو خو د بده مرغه د دوی مصروفیات دومره زیات وو چې هغه انتظار ډېر زیات وګت شو نن د انتظار هغه لمحې ختمې شوي دي پروفیسر ډاکټر منظور مستر صاحب د موږ سره په ادبي نشست کې موجود دی سر تاسو ته په خپل پروګرام کې ستړي مه شئ او هرکلی یې ډېره مننه کوم خلیل الرحمن ورور او ویسرا حیدرودان ورور ویسرا ټول د انګار ټیم چې تاسو راغلو او دا درناوی م راوبخلو او دغه وخت چې تاسو دلته راوړلو نو یو ځل بیا تشکر ومننه جزاک الله ډاکټر صاحب یقینا د تاسو وخت راکول د موږ لپاره یو احسان دی ځکه چې تاسو ډېره زیاته مصروفه زندګي ډاکټر صاحب که د یو پروفیسر ډاکټر په حیثیت باندې شي دنیا تاسو پیژني که هغه د یو میډیا یو تجزیهکار په حیثیت شي دنیا هم تاسو پیژني او په ادب کې خاصې هم تاسو یو نامه لرو خو که بیا هم زه یو سوال د انګار ټي وي کتونکو لپاره په دې انداز وکړم چې پروفیسر ډاکټر منظور مستر صاحب څوک دی نو دې جواب دسوي منظور مې نامه تعلق چې دی هغه د جمرود تحصیل ضلع خیبر د نوې آبادي کلي سره ساتم په تپه شیرخان خیل په کام کوکي خیل او ظاهره خبره په قبیله افریدی یم دلته ژوند کوو او نن سبا چې دی زه په نړیوال اسلامي پوهنتون یعنی انټرنیشنل اسلامیک یونیورسټي اسلام آباد کې د نړیوالو اړیکو یعنی انټرنیشنل ریلیشنز د فل پروفیسر په حیث باندې ویسرا د فیکلټي اف سوشل ساینسز د ډین په حیث باندې خپله وظیفه خپله نوکري هغه ترسره کوم زبردست ډاکټر صاحب ادب ته مراتګ څنګه وشو او باقاعده لیک هم د کله نه شروع کړو ادب بیا پښتو ادب ما په نورو مرکو کې څو ځلې دا ویلي دي چې د خاطر افریدي کتاب چې دی ما په خیال باندې هغه پیله داسې یو هغې نه ماته یو تحریک میلاو شولو دا خاطر افریدي کتاب چې و د مونږ یو همجماعت و کلاس فیلو هغه یې راوړلو کلاس ته دا اوم کلاس خبره ده و هغه کتاب یې مونږ ویلو نو ما بیا خاطر افریدي شاعري چې دا سوزم لري روانیم لري ډېره سادګیم لري نو ډېر شعرونه او غزلونه چې هغه ماته په یاد شول نو هغې نه یو تحریک چې دی هغه ما ومونتلو او دارنګې بیا نورو شاعرانو کتابونه وي چې ماته میلاوېدل نو هغه ما لوستل ویسرا بیا په دا دوران کې زما په خیال زه په نهم کې وم چې بیا په ګورمنټ شهید عبدالعظم افریدي هایر سیکنډري سکول نمبر 1 جمرود په دې کې ما سبق هم ویلی او دلته بیا یوه ټولنه جوړه شوله جمرود پښتو ادبي لیکوال نو په دغو چې دي چوټې په ورځ باندې وې مشاعره کېده هر هفته نو هغې ته وې زه وتلم چې په هغه کې وې خدای بخلی مقدر شاه مقدر صاحب آمین ډاکټر اسلم تاثیر افریدی صاحب داود خان لغاړن صاحب دارنګې ریاض افریدی صاحب کلیم فطرت صاحب او داسې نور ډېر شاعران ادیبان ادب ذوقه هغو یې راټولېدل نو په دا کې وې مطلب د مام ګډون کول و دوی مونږ اورېدل کله کله پکې ما خپل غزل یا کلام هم چې دی هغه واورولو چې کوم باقاعده لیک آغاز دی هغه زما په خیال باندې اتم جماعت نه ما هغه شروع کړی خو هغې دومره ظاهره خبره خو ابتدایي تاثرات وو نو دومره ښه هغه نو خو ځینې وخت کې بیا ما اصلاح چې ده په زما په خیال باقاعدګۍ سره نه خو ډېر کم هغه کې ځینې وخت کې ارواخاد مقدر شاه مقدر صاحب نه اخیستله او درنګې دغه سفر چې دی مخ په وړاندې لاړلو او زما په خیال باندې دا شوق و اوس هم دا شوق دی چې پښتو ادب سره شاعرۍ سره د نثر سره زما مینه ده
او بس خپل کوشش پکې کوو هغه خپله تنده پې ماتوو. صحیح. د کوشش ډاکټر صاحب تاسو د ادب په کومو اصنافو کې تر اوسه پورې کړی دی؟ په شاعري کې، په نثر کې، په دې حوالې سره قسم؟ زما خو دوه د شاعري کتابونه یعنی شعري چې کوم مجموعې دي هغه چاپ شوي دي. یوه د پرلت په نوم باندې په 2021 کې، او دویمه چې ده هغه د خیبر وړانګې په نوم باندې په دسمبر 2024 کې. او دارنګې دې نه علاوه ما سره خپله نورم ډېره شاعري شته چې هغې نه یو بل کتاب هم اوس په موجوده وخت کې چاپ کیدی شي، او انشاءالله اراده هم لرم چې زر تر زره بل کتاب هم چاپ کم. کومه پورې د نثر تعلق دی نو نثر باقاعده کتاب خو مې نه دی چاپ، خو نثر کې زما اراده په پیله سفرنامه باندې ده. لږ ډېر لیک مې پکې هم کړی دی، خو هغه مصروفیات د ژوند داسې دی چې هغه مال یا تکمیل ته نه دی رسولی، خو انشاءالله اراده لرم چې هغه سفرنامې چې کوم د چین یو تعلیمي سفر او بیا د امریکا یو تعلیمي سفر او بیا وسره دارنګې د دوبۍ متحده عرب امارات، نو هغه ټولو ته زه یو شکل ورکوم انشاءالله، او دا مې مخې ته راشي انشاءالله. اصل کې د نثر حوالې سره پوښتنه مو ځکه وکړه چې موږ ته د ادبي نشستونو په اوله سلسله کې موږ د پروفیسر ډاکټر اسلم تحصیل صاحب نه موږ دا سوال کړی و چې تاسو د چا نه دا توقع لرو چې د خیبر ادب هغه معیار برقرار وساتي. نو په هغې کې د نثر په حوالې سره تاسو نه ډېره توقع اظهار کړی و چې یاره د ډاکټر صاحب چې کومه مشاهده ده، کوم ایکسپیرینس دی، څومره مطالعه ده، نو هغوی که په نثر باندې کار وکړي نو خیبر په ادب کې بنیادي طور د نثر چې کم کمای دی هغه پوره شي. نو دا سوال ما تاسو نه په دې انداز سره کړی و. ډاکټر صاحب د مونږ د خیبر ادب چې کم شاعران دي، یقینا که هغه مونږ په غزل کې وګورو، په نظم کې وګورو، شاعري په اړخ کې وګورو، نو هغه خو یو پیک ته رسېدلي، لکه څنګه په اردو کې مونږ ته د لکنو یا د دلی کم ادب معلومیږي. د مونږ د خیبر شاعران صرف غزل لیکي یا لږ ډېر نظم ولیکي، نثر طرف ته نه رسي. تاسو په خیال د دې بنیادي وجه څه کیدی شي؟ زما په خیال باندې یو خو هغه روایت دی چې کوم دلته پاتې شوی دی د نظم په حواله، مطلب د شاعرۍ په حواله باندې، چې په هغه کې زمونږ دغه خلک چې دي د شاعران ادیبان، نو هغو زیات پاملرنه چې ده، زیاته توجه هغه شعر ته ده. نو په دا وجه باندې روایت، حالانکه نثر هم پاتې شوی دی په خپله چې کوم بابای غزل دی امیر حمزه خان شینواري صاحب، هغو ډېر زیات په نثر کې کار کړی دی. دارنګې داسې نورو کسانو هم په خیبر کې نثر کې کار کړی دی، خو زما په خیال باندې د وړومبی نه چې کوم یو آغاز و دلته په خیبر کې، هغې نه خیبر پښتو ادبي چې کوم یو مکتب و هغه جوړ شلو، تر اوسه پورې د هغې تسلسل روان دی. نو په کې زیاته توجه چې دا شعر ته شوې ده، غزل ته شوې ده، نو ځکه دغه هغه روایت چې دی هغه برقرار ساتلی شوی دی. دویمه وجه زه دا ګڼم چې نثر چې دی یا خو مطلب کوشش اوس په موجوده وخت کې څوک هغه په خیبر په حواله سره هغه رنګې دلچسپي به نه اخلي، یا چې دی هغه مطالعه چې ده چې کوم ضروري وي ورله هغه به نه کوي. خو زما په خیال باندې د شاعرۍ سره سره یعنی نظم سره سره نثر چې دی هغه ډېر زیات ضرورت دی، ځکه چې دنیا بدله په پښتو کې بیا دومره زیات کار شوی دی چې په هغې باندې اوس نثري کار چې دی هغه ضرورت دی. نو باید چې د خیبر کوم وګړي دي، کوم ادیبان دي، شاعران دي، لیکونکي دي، هغو نثر ته هم توجه ورکړي، او چې څنګه خیبر ادب پښتو جولې ته شعر ور کړی دی او پښتو لمن یې پې درنه کړې ده په غزل باندې، نو باید چې په نثر باندې هم کار وکړی شي. زبردست، بالکل. سر مخکې غزل لیکل شو، که نظم یې ولیکل شو، نو هغه یې په روایتي انداز کې په کتاب چاپ شو، یا یې په رساله کې راغی، یا په اخبار کې راغی. خو نن سبا سوشل میډیا راغلی، زمانې تقاضې بدلې شوې. که شاعر د زمانې تقاضو سره تګ غواړي، نو تاسو په خیال په خپل طریقې کار کې ویله څه بدلون راوستل دي چې هغه دنیا ته خپل شعر ورسوي؟ دا ډېره اهم مسله او ډېر یو اهم سوال دی چې کوم تاسو وکړلو. بالکل همداسې ده، په دې خبره زه تاسو سره متفق یم چې سوشل میډیا دور دی، د فیسبوک، د واتساپ، د انسټاګرام، د ټیک ټاک، یوټیوب او داسې نورې چې کوم ذرایع دي، دغه دور دی. نو یو کس چې هغه څه فنپاره تخلیق کړي یا
مطلب غزل ولیکي یا نثر ولیکي یا بل څه نو پکار دی چې هغه عوامو ته مخې ته راشي و زر تر زره راشي نو د لپاره دغه ټول چې کوم ډیجیټل پلیټفارمز دي د پرنټ میډیا سره سره دا کارول ضروري دي یو سیز چې مارکیټ ته راوځي او یو سیز چې دی هغه مطلب دی چې مارکیټایز شي لکه مونږ د پښتونخوا د کوزې پښتونخوا چې کوم د موږ سره مردان ملکان د سیمې شاعران وګورو نو دوی باقاعده سوشل میډیا چینلز دي هغوی خپل کلام دنیا ته هم رسوي باقاعده په هغې ته ګټه هم کېږي څه وخت بعد په هغې اډورټایزمنټ نه دوی یو روزګار هم روان کي نو هغه وجه چې کوم د وجې نه زموږ شاعران اکثر د معاشي پسماندګۍ ښکار وي نو یو اپورچونټي ده که هغه سوشل میډیا یا د ډیجیټل سکلز را معرفي کړی شي نو هغه ډېر مخکې تللی شي بالکل هم داسې خلیل الرحمن صاحب چې دغه سوشل میډیا چې دا کارول پکار دي او دا وخت ضرورت دی ځکه چې عصري تقاضو سره وې هم آهنګ کیږو دې سره وې اوږه په اوږه ولي په ولي باندې موږ خپل مزل کوو نو سوشل میډیا چې دا دې نه خو څوک هم انکار نشي کولی پرنټ میډیا که هغه کې اخبار دی که رساله ده که کتاب دی هغه هم په یو ځای باندې اوس هم اهمیت لري خو سوشل میډیا دا یو زر یو کویک و یو په اسانه طریقه باندې ځکه چې اوس خو موبایل دی هر چا سره نیټ فیسیلیټي ده نو دا هر چا ته ډېره زر رسیږي نو باید چې د خیبر څومره لیکوالان دي هغو هم سوشل میډیا باندې توجه ورکړي بالکل ډاکټر صاحب تاسو ډېره ښکلې خبره وکړله سرجي تاسو سره د خیبر د ادب حوالې سره تاسو ادبي سرګرمو سره دې باره کې مونږ خبرې وشوې یو ادبي سوال مې ذهن له راغی چې تاسو څومره د پروفیشنل لایف ته هغه یونیورسټۍ کې ایز ډین کار کول ایز پروفیسر کار کول موږ په سوشل میډیا ګورو ټول ملک کې هم بیا تاسو ګرځو وایي و دپاره میډیا مي دې سره د ادب مینیج کول څنګه مشکل دي ډېر باقاعدګۍ سره بیا تاسو لږه مشاعرول هم پکې وخت وباسو نو ځان دپاره پکې څه وخت پاتې کېږي که ده ځان دپاره وخت هغه ډېر مشکل شي او زما په خیال باندې دا شوق دی شوق څه قیمت نه وي نو شوق دا انسان هر ځای ته بیا رسوي نو پښتو سره د لیک سره د ادب سره د شعر سره زما هغه مینه شوق دی چې هغه ما را وپاروي او ومې هڅوي او زه مطلب دی چې هغه ځای ته پرې ورسېږم او بله خبره دغه ده چې دا خو یو آمد وي د شعر چې هغه کله وشي نو هغه سړی ولیکي نو په دې سره هغه مواد چې ده ورو ورو جمع کېږي په هغې کې اضافه کېږي بالکل زبردست او بیا تاسو په شاعرۍ کې خو سپیشلی ما موضوعات ډېر خوښ دي هغه جدت دی پکې مونږ خیبر شاعرانو کې ما دا زه ډېر په معذرت سره خبره کوم هغه روایتي رنګ را روان دی هماغه روایتي الفاظ را روان دي او تاسو باره کې خو اقبال شاکر صاحب غالبا دا ویلي چې تاسو شاعري خو ټوله د انټرنیشنل ریلیشن شاعري ده او ما ته خو تقریبا د پرلت کتاب چې دی نیم نه زیات یاد دی زه اکثر چېرته کمپیرنګ لا یا سټیج هوسټنګ لا سم نو دی نه ډېر زیات زه انتخاب راوړم سرجي تاسو یو د ډېر پسمانده حالاتو نه الحمدلله یو داسې ډریم کیریر له ورسېدو چې تاسو په خپل ځان فخر کوو که نه کوو د علاقه په تاسو فخر کوي نو لږې ځوانانو دپاره چې کوم سټوډنټان دي دوی د موټیویشن دپاره یو څو سوالونه دا کوو چې نن سبا ځوانان د تعلیم نه لرې کېږي څومره ضرورت اهمیت زیاتېږي لرې کېږي هغوی دا ذهن دی چې یاره بس سوشل میډیا ده او بزنس شروع کړه بعضې داسې انفلوینسر راغلي چې هغه دو په ذهن کې دا خبره اچوي چې تعلیم ما کوه ډیګري ده او بس سروزګار روان کا سکیل نو تاسو د خیاله د ځوان کول دپاره تعلیم څومره ضروري دی په انګلیش کې چې وایي چې نالج از پاور علم چې دی دا طاقت دی دا قوت دی دا قدرت دی نو دې نه خو څوک هم انکار نشي کولی تعلیم چې 100 او 200 او 2000 کاله مخکې څومره ضروري وو همغومره تعلیم اوس هم ضروري دی او نن نه 200 500 او 1000 کاله پس هم تعلیم ضروري وي نو د تعلیم د اهمیت نه د تعلیم په ذریعه ترقۍ نه تعلیم په ذریعه باندې نوي فکرونه چې هغو ته وده ورکول د دې نه څوک هم انکار نشي کولی دا منم چې تعلیم که یو خوا په تعلیم کې اضافه شوې ده خو بل خوا دغه سوشل میډیا په وجه
یا ځنې عدم دلچسپۍ په وجه باندې یا خلک موږ ځوانان نوی کول په نورو هغه کې نښه دی که هغه بهر ملک ته تګ وي ټیک شوه مایګریشن کوي یا داسې نور نو په دې وجه باندې تعلیم د هغو متاثره شي نو زه دا ګڼم چې نوی کول چې دی باید چې کم از کم د 14 کاله چې کوم تعلیم دی چې نن سبا دور کې BS پورې ورته ویلی چې دا خو خامخا وکړي بیا هغې نه بعد د شوق خبره ده چې څوک MPhil یا MS کوي بیا پسې PhD کوي بیا پسې نور کوي خو دغه خو چې خامخا وکړي او بله دا چې ګوره مخکې یو ټرینډ و هغه د میډیکل و د انجینرینګ یو ټرینډ و اوس هم شته دی خو اوس ګوره دنیا بدله شوې ده اوس نوي سبجیکټ چې دي نوي موضوعات چې دي هغه مخې ته راغلي دي لکه اوس په ساینس کې ډېر زیات لکه بایو دا صرف زه مثال په توګه وایم لکه بایو ټیکنالوژي ده بایو انفارمیټکس دی بیا دارنګې په IT کې مختلف لکه اوس آرټیفیشل انټیلیجنس چې دی هغه ډېر زیات اهم دی بیا دارنګې په سوشل ساینسز کې ځکه ګوره انسان چې دی هغه ته خو یو سوشل انیمل ویلی دي کنه انسان نه معاشره جوړیږي او معاشرې نه انسان چې دی اثر اخلي نو چې څنګه معاشره وي موږ یو هغه رنګې بیهیو هم کوو موږ یو هغه رنګې چال چلن هم کوو نو چې موږ په معاشره کې کمې ستونزې وي کم چیلنجز وي کمې خرابې وي د هغو د اصلاح دپاره هغه بالکل د جرړو نه ختمېدو دپاره ضروري ده چې سوشل ساینسز باندې بیا موږ پوه شو ما چې کوم خپل مضمون سبجیکټ دی انټرنیشنل ریلیشنز دا هم سوشل ساینسز دی نو دلته د غربت مسله یا د قدرتي آفات چې راځي نن سبا د سیلابونه وغیره ټیک شوه دغه هغه شوه یا د کرپشن یا د ناانصافۍ یا د عدل چې کوم مسله یا داسې نور چې کوم ډسکریمنیشنز د امتیازات روان دي نو دا مونږ حل لرې کولی شو چې احساس ومومو او احساس چې دی هغه د سبجیکټ یعنی سوشل ساینسز په ترو باندې کولی شو نو اوس تقاضې بدلې دي وخت بدل شوی دی او نوي نوي مطلب چې کوم ډیولپمنټس دي هغه په تعلیمي نظام کې راغلي دي نو باید چې موږ هغه ته پاملرنه وکړو میډیکل او انجینرینګ سره چې نور کم تعلیم دی هغه وکړو خو چې کوم سکل بیسډ دی سکل بیسډ یو هنري تعلیم د هغې ډېر زیات ضرورت دی صرف تیوریټیکل نالج چې دی هغه نه بلکې حکومت له هم پکار دی او موږ عوامو له هم چې په سکل بیسډ ټیکنیکل ایجوکیشن باندې او خپله توجه چې دی هغه مرکوز کړي ډاکټر صاحب تاسو ماشاءالله خپلې تعلیمي زده کړې ښه په کامیابۍ سره سرته ورسولې دې باوجود چې هغه ډریم فاینانشل پوزیشن دی ما د علم مطابق تاسو سره نه و موږ ځوانان تر 10مه پورې یا 8مه پورې یا زیات نه زیات 12مه پورې سبق وایي خو چې کله هغه یونیورسټۍ له لاړ شي نو بیا یونیورسټۍ اډمیشن یا هلته د کمې خرچې وي یا کم تقاضي وي هغه نشي پوره کولی هغې د وجې نه دو سبق چور پرېږدي نو که یو انسان د تعلیم سره ډېر خواهش وي او فاینانشل پوزیشن یې هم هغه شانتې نه وي چې هغه یو آیډیل پوزیشن وي نو هغه څنګه کولی شي چې خپل د تعلیمي سلسله مینیج کړي او کم کم اپورچونټي داسې شته دی چې هغه یې اویل کولی شي دا مې یو ډېر مهم سوال دی زه دا ګڼم چې موږ اکثر خلک چې دي هغه ستونزو سره او بیا داسې مالي ستونزو سره مخ دی اکثر مطلب د ولس غریب دی نو یقینا چې سکول پورې یا زیات نه زیات کالج پورې د اخراجات وی برداشت خو بیا یونیورسټي نن سبا فیسونه ډېر زیات اوچت دي بیا دارنګې که یو سړی بیا لرې ځي یو سټوډنټ نو بیا هاسټل مسله بالکل دغه دی په دې سره زه اتفاق لرم خو زه دا ګڼم چې یو انسان مینه وي شوق وي او باید چې ویې لري د تعلیم سره نو هغه په یو قیمت هم بیا نه پاتې کېږي زما په خیال یو خو مختلف وظیفې وظایف دي سکالرشپس دي هغه سکالرشپس چې دي هغه مختلف ادارو له طرفه هم دي په هغه یونیورسټۍ کې یا په یونیورسټۍ د هغه ډپارټمنټ محسوس د هغو طرفه هم کېږي نیډ بیسډ سکالرشپس هم وي بیا د HEC هایر ایجوکیشن کمیشن پاکستان د هغو طرفه هم داسې سکالرشپس دي نو پکار ده چې یو سټوډنټ د هغو نه خبر هم وي هغې ته تیاري هم کوي او هغه حاصلولو کوشش چې دی هغه هم مخې ته کوي بله دا خبره چې ځنې سټوډنټ چې دا ممکن نه وي چې هغه خپل تعلیم تسلسل سره برقرار وساتي یو سټوډنټ که 12 پورې تعلیم وکړو بیا مالي حالات یې داسې اجازت نه ورکوي نو ټیک ده که یوه نوکري یوه مزدوري یې جاین کړله په هغې کې 2 کاله 3 کاله 4 کاله یې تېر کړل دومره مالي حیثیت یې پیدا شو نو بیا وله پکار ده چې دوباره تعلیم ته راشي او هغه تعلیمي سفر چې دی جاري وساتي ډېر زبردست ډېره مننه ډاکټر صاحب یقینا چې کم کوېسچنیر دی هغه د ما راغونډې شوی دی
خو زه بیا هم چونکې ډېر مصروفه ژوند دی تاسو ډېر کم ټایم یې ته میلاویږي خو په دې کم ټایم کې هم کله تاسو ځان له ټیم ورکوو نو هغه کوم هابیز دي چې هغه تاسو مشغلې دي چې تاسو پکې ځان مصروفوو او هغه تاسو له په علمي توګه هم فایده ورکوي او اسرا فریش هم شو د ټولو نه اول زه دا وایم چې په مشغلو کې ټولو نه اول مشغله ما عمده کتاب لوستل دي یا لیک کول دي خو دې سره سره زما ټریولینګ چې دی سفر کول نوې علاقې دریافت کول هغو ته چکر لګول دا هم زما یوه هابي ده همدغه شعر و ادب چې دی دا هم زما هابي ده مشغله ده نو په دې کې هم او اسرا چې کوم سوشل ګیدرینګز وي یا داسې فنکشنز وي هغو کې شرکت کول او زده کړه پکې کول نو دا مې ما مشغله صحیح ډاکټر صاحب تاسو دنیا مختلف ملکونو سفر کړی تاسو د پی ایچ ډي لپاره چاینا ته تللي یو داسې امریکې له تللي یو چې کوم هغه پوسټ ریسرچ وي د هغې ملکونو د خلکو چې ژوند ژواک تاسو وکړو د پښتنو یا د پاکستان د خلکو د هغو خلکو داسې کم عادتونه دي چې تاسو غواړو چې هغه زموږ د وطن په خلکو کې راشي هغه مخکې لاړ شي او آیا چې چونکې چین کې تاسو ډېر وخت تېر کړی نو چاینا ژبه هم تاسو له زده نو چاینا ژبه کې هم څه ادبي فنپارو کوشش کړی که نه هم دی کړی د چین د امریکې داسې نور هیوادونو و اسرائیل موږ پاکستان یقینا چې هر معاشرې خپل خصوصیات وي دارنګې د ولس چې دي د هغو خپل فکري رجحانات وي نو فرق خو چې دی هغه شته دی یو ده چې هغه خپل زیاتر خلک چې دي په هغه ملکونو کې چین کې یا امریکا کې چې ما کتلي دي ما خپله مشاهده ده نو زیاتر خپل کار شکر لري بله دا خبره چې د وخت قدر کوي چې د وخت قدر چې وکړو نو بیا وخت د هغو قدر کوي نو د وخت قدر کوي بله دا خبره چې هغو یا د هغو مشرانو په خپل نظام باندې خواري کړې ده محنت یې کړی ده نو هلته داسې یوه ډانچه چې ده د نظام یې جوړه کړې ده چې په هغو کې هغه ستونزې چې دي یا خو ډېرې کمې دي ولې یا کوي هم نو هغو د حل کېدو دپاره بیا مطلب هغه سیسټم شته چې هغه حل شي نو باید چې موږ په هیواد کې په عمل کې هم داسې وشي موږ هغه نظام نه جوړ کړی یا نظام جوړولو کوشش هم نه کړی زما په خیال باندې نو ځکه موږ د مختلفو ستونزو سره مخ آیا په هغو ژبو کې چې کومه زده کړه تاسو لرول یا لسنه څه عبور هم دی پې نو په هغې کې تاسو څه ادبي کوشش کړی څه فنپاره غزل یا چینی ژبه د دنیا د مشکل ترینو ژبو کې یوه ژبه ده یاره بالکل ده نو چینی ژبه خو ماله په ویلو تر حده پورې خو رسي خو داسې د لیک کوشش بیا خاص کر د ادب یا شعر په حواله سره لیک کوشش دا مې نه ده کړی موږ سره حیدر استاد چې کله یو څو غزلې داسې لیکلي چې هغه کافیه د انګلیش د انګلیش نو هغه سنس کې که وخت میلاو شو انشاءالله کوشش به پرې وکړو که خیر وي خو په هغې خلک هم پوهوي په انګلیش سره خو لږ ډېرې موږ ډېر هغه وسله راسي نو پوه شو پرې ډاکټر صاحب مرکه کې وخت شوی چې تاسو نه څه کلمونه واورو نو څه تازه م لیکلي وي هغه راپېرزو کړو دا د ټولو مینوالو کتونکو دپاره چې ما جړغونې خندېده کړي دي ما جړغونې خندېده کړي دي او څومره زورونه مې په زړه کړي دي ما جړغونې خندېده کړي دي او څومره زورونه مې په زړه کړي دي او په خپلو مټو همتي کامونو په خپلو مټو همتي کامونو د پرمختګ په بام خاته کړي دي او مخکې شعر دی چې مونږ یو په جنګ کې رالوی شوي خلک رالوی شوي خلک مونږ په لامبو کې اوسېده کړي دي مننه او هم یې په ما پورې خندا کړې ده خندا کړې ده او هم راته وایي چې ما څه کړي دي هم یې په ما پورې خندا کړې ده او هم راته وایي چې ما څه کړي دي او چا چې کتاب ته هڅولی یم څومره غوره سره ښه کړي دي چا چې کتاب ته هڅولی یم او څومره غوره سره ښه کړي دي او څنګه رباره درس رو ومنمه څنګه لوزونه یې پاخه کړي دي څنګه رباره درس رو ومنمه او څنګه لوزونه یې پاخه کړي دي او خدای خبر څه یې و په زړه باندې نن ډېر په غضب یې راکاته کړي دي مننه او مقته ده چې زما مستر نه خو ورانه نه ده زما مستر نه خو ورانه نه ده هر څه چې کړي دي هغه کړي دي ډېر ښه دی ډاکټر صاحب یو کلام بل راپېرزو کړو ډاکټر ښه دا بل یو کلام دی چې هر څوک په محبت کې لیونی شو
چې هر څوک په محبت کې لیونی شو په دا پوه شه حقیقت کې لیونی شو واو. چې هر څوک په محبت کې لیونی شو په دا پوه شه حقیقت کې لیونی شو و لګولې په تنقید یې پابندي ده لګولې په تنقید یې پابندي ده حکمران په حکومت کې لیونی شو لګولې په تنقید یې پابندي ده حکمران په حکومت کې لیونی شو د سړک په غاړه اوتې بوتې وایي د سړک په غاړه اوتې بوتې وایي یو مزدور دومره غربت کې لیونی شو مننه د سړک په غاړه اوتې بوتې وایي یو مزدور دومره غربت کې لیونی شو نن خیرو د مظلومانو ووهلو نن خیرو د مظلومانو ووهلو یو ظالم په ډېر وحشت کې لیونی شو او لیوني ته په توکل باندې میلاو شوه عقلمند په مصلحت کې لیونی شو لیوني ته په توکل باندې میلاو شوه عقلمند په مصلحت کې لیونی شو دې سړي ژبه په زټه کې لمده ده دې سړي ژبه په زټه کې لمده ده دا سړی په خپل صفت کې لیونی شو ډېر ښه شعر دی مننه او ستا مین سوې ټپې ځان سره وایي ستا مین سوې ټپې ځان سره وایي د هجران په اذیت کې لیونی شو او ستا مستر ستا په دروغو یقین کړی ستا مستر په صداقت کې لیونی شو نه نه د بل کلام دی چې ارشاد جي ژوند ته فکر وکړه په حساس نظر ژوند ته فکر وکړه په حساس نظر بیا به در معلوم شي د احساس نظر ژوند ته فکر وکړه په حساس نظر بیا به در معلوم شي د احساس نظر و تا وینم جانانه په غزل کې ټول تا وینم جانانه په غزل کې ټول کله مې چې لویږي په کرتاس نظر تا وینم جانانه په غزل کې ټول کله مې چې لویږي په کرتاس نظر و څه په نرمه ژبه یې انکار وکړو څه په نرمه ژبه یې انکار وکړو څه یې شو معلوم د زړه عکاس نظر څه په نرمه ژبه یې انکار وکړو څه یې شو معلوم د زړه عکاس نظر و درون لباس کې څومره سړی دروند ښکاري درون لباس کې څومره سړی دروند ښکاري وي د هر سړي په سپک لباس نظر مننه او خانه د خوارانو ژوند به وینې ته خو دې راښکته که دا پاس نظر ډېر ښه شعر دی بیا وایه خانه د خوارانو ژوند به وینې ته خو دې راښکته که دا پاس نظر وباسه په دا بانه د زړه بړاس وباسه په دا بانه د زړه بړاس وګوره جانانه په بړاس نظر مننه وینمه غوڅ شوی د مزدور جوبل وینمه غوڅ شوی د مزدور جوبل پرېوتو زما د په لاس نظر ماکته ده چې نن خو مې د زړه نه مستر نه وځي نن یې راکتل څه په وداس نظر ډاکټر صاحب تاسو والد صاحب هم زموږ سره ناست دی خو اکثر په بچو کې چې کوم بچی په سبق کې ډېر تکړه وي نو هغه د هغه نه کو کریکولم اکټیویټي نه پلار یې کوي چې یاره پرې چې په سبق کې مخکې لاړ شي کله خو والد صاحب په شاعرۍ باندې داسې تنګ کړی دی چې دا مه کوه سبق باندې توجه ورکړه ما په خیال باندې په هغه وخت کې مې ته داسې څه وخت پټ هم ساتلی وه خو بیا وروستو داسې راته مطلب یې په منې کړی نه یم او زما په خیال باندې چې والد صاحب پوهېدو چې دا خپله سټډي په خپل وخت کوي خپل شوق په خپل وخت پوره کوي بالکل زبردست ډاکټر صاحب د وخت راکولو یو جهان مننه یقینا د تاسو د خبرو نه او د شعرونو به نه صرف کتونکو خوند اخیستی بلکې ډېره زده کړه به یې ترې کړي یو ځل بیا د تاسو ډېره شکریه تاسو هم ټول انګار ټیم ډېره مهرباني کتونکو دا پروفیسر ډاکټر منظور مستر افریدی صاحب چې تاسو ته قیمتي خبرې او خواږه شعرونه واورېدل تر بل پروګرام پورې خپل قربا خلیل الرحمن افریدي له د پروډیوسر حیدر اودان ورکه اجازت ښاد آباد و بریالي اوسو